السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه احسان الله یو ځل بیا تاسو سره حاضر شوم. مینوالو زه امید لرم چې تاسو به ټول روغ او جوړ وئ. مینوالو په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته وښیم چې تاسو څنګه کولی شئ د خپل موبایل میمري زیاته کړئ. مینوالو په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته یو داسې اپشن وښیم د هغه په ذریعه تاسو کولی شئ د خپل موبایل میمري زیاته کړئ. مینوال دا اپشن چې دی د هر چا په موبایل کې دی، یو زما په موبایل کې نه، د هر چا موبایل کې دی، خو تاسو ورنه خبر نه یئ. مینوالو شرط د دې چې تاسو ویډیو تر اخره وګورئ چې زده یې کړئ. مینوالو د ویډیو شروع کولو نه مخکې یو وړوکی شان دی ریکویسټ کوم، که څوک زما چینل ته په اولني ځل راغلي نو مهرباني وکړئ لاندې زما چینل سبسکرایب کړئ او په د خوا کې نوټیفیکیشن بیل هم دباو کړئ ترڅو چې زما نوي ویډیو باندې تر تاسو پورې اول ورسیږي. مینوالو زو د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. مینوالو د هغه نامه ده ډریو. تاسو د یوټیوب سره په څنګ وګورئ ډریو، تاسو به دغه کلیک کړئ. مینوالو د هر چا موبایل کې دی، یوازې زما موبایل کې نه، د هر چا موبایل کې دی، خو د دې راز نه څوک نه دی خبر. مینوالو اوس تاسو دلته کولی شئ ویډیوګانې پکچران دلته تاسو سیو کولی شئ، د خپل پرسنل پکچران چې هر څه شي تاسو دلته سیو کولی شئ. مینوالو د دې یو غټه پیدا دغه داسې دی لکه یو اکاونټ، لکه څنګه اکاونټ، لکه تاسو ته څنګه د فیسبوک اکاونټ دی. کله چې تاسو چېرته موبایل ورک شي نو تاسو هغه فیسبوک اکاونټ دوباره هم لاسته راوړلی شئ، ولې تاسو ته هغه پاسورډ یاد وي. مینوالو د دغه مثال هم همداسې دی. مینوالو دلته اوس تاسو ته د هغه طریقه کار ښیم چې څنګه دلته ویډیو سیو کېږي او څنګه دلته پکچر سیو کېږي. په یو کلیک سره ډېر تکلیف نه غواړي. مینوالو یو خبره بله منه هېروه، دا تاسو ته اوس 15 GB الریډي درکوي. کله چې تاسو 15 GB تاسو ته ډک شو 15 GB نو تاسو ته بیا مخکې نور هم درکولی شي، خو د هغه طریقه لږ بل شان دي، هغه تاسو ته بیا زه په نیکسټ ویډیو کې ښیم. اوس تاسو ته زه ښیم چې دلته پکچر ویډیو پکې څنګه سیو کېږي. مینوالو تاسو د پلس نشان وګورئ، تاسو د پلس نشان باندې کلیک وکړئ. کله چې مینوالو تاسو په پلس نشان باندې کلیک وکړئ نو تاسو دلته اپلوډ وکړئ، په اپلوډ به کلیک وکړئ. دا چې کله تاسو اپلوډ باندې کلیک وکړئ نو دا به ډایرکټ راشي ګیرلي ته. مینوالو نو دلته تاسو کولی شئ د خپل خوښې ویډیو یا پکچر دلته سیو کولی شئ، ټرانسفر کولی شئ. هلته ډېر په اسان طریقه سره په یو کلیک سره زه دلته غواړم یو پکچر هلته ټرانسفر کړم، هلته یې سیو کړم. دغه پکچر زه هلته غواړم هلته یې سیو کړم. تاسو وګورئ دا باندې کلیک، په یو کلیک مې پرې وکړو، په یو کلیک سره به دلته راشي. دغه دا وګورئ مینوال روان دي ویټینګ ټو اپلوډ. دا وګورئ دا به اوس په 2-3 سیکنډو کې داسې وشي. تاسو وګورئ دغه د مینوال اوس راغلو دلته بالکل مینوال دا راغلو. تاسو وګورئ نو تاسو کولی شئ په دغه طریقه کار باندې دلته ویډیو هم راوستلی شئ، پکچران هم راوستلی په دغه یو طریقه کار باندې تاسو کولی شئ. مینوال اوس ویډیو ورسه تر اخره پورې، خو ویډیو ختمولو نه مخکې یو وړوکی شان دی ریکویسټ کوم چې که څوک زما چینل ته په اولني ځل باندې راغلی وي نو زما چینل سبسکرایب کړئ او په د خوا کې نوټیفیکیشن بیل هم دباو کړئ ترڅو چې زما نوي ویډیوګانې تر تاسو پورې اول ورسیږي. په اخره کې زه احسان الله تاسو نه اجازه غواړم. د لوی خدای په امان.